د مور نه په تورشه تیریږم دا پښتو ده نه دا پښتو نه ده بھائی دا کوپر دی دا مونږ د خپل سیس بدل کړی دی ارتقایي لحاظ سره دې سره مونږ خپل کلتور او تهذیب هم بدل کړی دی بھائی زه یو خبره کوم که زه د خپل پلار دپاره او زه د خپل مشر ورور دپاره دا خبره نه برداشت کوم چې یاره زما پلار د په میله کې یو سړي ته لګي او خبره دی کوي او د هغه خبرو د خلک غوږ کېږي چې کله ښه ډېر کسان راټول شي بیا د زما مشر ورور یا زما پلار یا زما تره زما د کورس یو مشر هغه د بیا لستوڼي پرانځي او هغه د ورته ګډ شي دا خبره زه برداشت کوی شم بهرحال دا تاسو چې کوم خلک ناسته دی کې ماله جواب راکړه دا تاسو برداشت کوی شئ چې ستا پلار د ګډ شي یا ستا پلار د ډمامي ووي یا ستا پلار د ځان نه جوکر جوړ کړي خلکو ته د نخرې پېخري وکړي یا ستا د کور داسې بل مشر چې دا ته نشي برداشت کوي بیا زما سره ته په دې خبره باندې جنګ مه کوه که زه یو انساني خبره کوم چې بهي دا پلانکې کار دی د پلانکې پلیټفارم نو شو دا ټیکو نه شو د هغې مین وجه دا ده چې دلته کې پښتو مونږ غلطه خلکو ته ښایو زده کړې م غلطه نه ده دا زما خپله یوه نه ده چې ما په ځان کې داسې ګوره دا غټ جرمونه نه دي زنا کول غټه نشه کول جواري کوله دا په هر مذهب کې ګوره ناروا ده داسې ده او د دې دا وایلیشن دی جی او د دې بیا هلته چې کوم دینو سزاګانې هم دي خو دا بیا هغوی ډېره څه پلیټفارمز جوړ کړي دي څه سورسز دي خبر هلته بیا راځي د هغې په نسبت یې کوي نو به زما په دې خبرو کې دي چې پوه شوی چې په دې سواد کې دا کومه دغه شو د ما سره یو هلک لاندې و چې دا ګډه وشو دا څه کوپر خو ونه شو ګډېږو مونږ هم خدای که زما نه څو ښکلې نه ګډېږي د ملګرو ته پته ده اوس په حجره کې ګډېږم زما هم د دې ناجایز او د دې ګمراه پیل سره زمونږ هم څه تعلق شته ثواب ورته نه وایم ښه صحیح ګناه ده ما نه یو سړي تپوس کوي ته رباب غږې وایي دې کې څه ثواب شته ما ورته د ګناهونو پلار دی خو مې نور را سره لرې مزه بس بیا بس مې چپ شه بهرحال میاشتې مخکې داسې م شوه چې یو پروفیسر صاحب و د هغه ځګي او د هغه سره د 3000 نه زیاتې ویډیوګانې وې د څه شي د دې خپلو سټوډنټانو د غلط استعمال لکه مطلب دا د زیناګانو د هغې جینکو چې کوم د ده سره لکه د ده شاګردانې وې بی زما تا سره دا پرچه ده زما تا سره دا مضمون دی زما تا سره دا دغه دی د هغوی د هراسمنټس دپاره هغه دا څیزونه ځان سره ساتي بلیک میل کول او دا شی د شروع د کوم ځای نه شو دا هم د دغه ځګي نه شروع شو چې نن دې ګډېږي استاذ به داسې نوید صاحب ته پته ده چې سردار حسین حفیظ صاحب راروانو زما استاد به څه پوزیشن و زما د په خدای قسم بې سلامه به چېرته په یو ځای ورننو چې د استاد هسې نه راته دلته هم کار شي د استاد یو احترام و شهابالدین کاکا را روان دی یاره لاره وله ورکه شهابالدین کاکا خوړل نه کوله ځان له د خبرو وکړو چې څوک راسره کېنې خبرې وکړي خو مشر و دا څیز او دا خبرې چونکې چې دا زمونږ په دې اوسنۍ معاشره کې زمونږ نه ډېرې لرې وتې نو چې زما او ستا نه پس کم خلک راځي ګوره جنریشن بدلېږي نیکنام صاحب دی چې که موږ دا 2 جنریشن و سیکنډ جنریشن و دا څه ته چې مونږ 2G وایو مونږ 3G والا خلک یو اوس 4G او 5G ته خبره ترې دا جنریشنز دي جي دا بدلېږي را بدلېږي چې هغه به صحیح ما ته خو دا خبره چې کومه ده نو د حجرې بیټک او د جومات هغه شی زموږ نه لاړو مونږ شی چې کوم دی نو بل خوا راوستی دی بهرحال شعرونه ووایم یو څو شعرونه به هم ووایم نه اصل که زه ناوخته رالم ما اصیل صاحب نه پټ تپوس کوم ورته مې هغه تاسو د خبرو هغه چل مخکې شوي دی هغه خبرې چې م پکې کولې وایي نه به زه ته خبرې وکړو نو جذباتي شوم د هغې بخښنه غواړم شعرونه وایم چې یاره نیکنام صاحب یو چا به مې د ښار د کوڅو کندې سازولې یو چا به مې د ښار د کوڅو کندې سازولې تالان را باندې ګډو چا شندې سازولې او وحشت مې د منزل د ناوې ښې سپېړې ویستې وحشت مې د منزل د ناوې ښې سپېړې ویستې او خالاتو د سفر لارې دوچندې سازولې او ژبه د وایس پکې ګونګۍ وه دا جوړ کمه وه جبا د وایس پکې ګونګۍ وه دا جوړ کمه وه فنکارې په تصویر کې سترګې بندې سازولې او بېشماره ناکړدۍ دي خو زما په مخ څه داسې بېشماره ناکړدۍ دي خو زما په مخ څه داسې د وخت سپېړو هم خپلې مړوندې سازولې راتلونکي امنیت ته مې د کور لارې ښودلې راتلونکي امنیت ته مې د کور لارې ښودلې دا ځکه مې په وره نښې څرګندې سازولې مننه
راتلونکي امنیت ته مې د کور لارې ښودلې دا ځکه مې په وره نښې څرګندې سازولې او ما د بېوسۍ نه د بازار شربت ته نه کتل ما د بېوسۍ نه د بازار شربت ته نه کتل غربت مې د بچو په شونډو تندې سازولې مننه کاتب یم په خپل قام د بادارانو چارې لیکم کاتب یم په خپل قام د بادارانو چارې لیکم د بازو خو د سوالو بوته جرندې سازولې کاتب یم په خپل قام د بادارانو چارې لیکم د بازو خو د سوالو بوته جرندې سازولې او اخر ورته فاتحه د رواج مجبورو پړ کړم اخر ورته فاتحه د رواج مجبورو پړ کړم کډېرې مې د ټیټو سترګو برندې سازولې ډېر مننه